دلته نوم څه دی لورې؟ هاجره. هاجره؟ د چا لورې؟ خان. خان؟ پلار دې چېرې؟ شهید سوی دی. مور دې؟ هم شهیده سوی. د کورنۍ څوک غړي پاتې دي؟ تنازه. تنها ته؟ ته چېرته وې چې د شهیدان دي؟ ځان دلته. په کور کې چې بمبار کېدی ته کور کې وې؟ ته ژوبله شوې وې؟ څو خویندې ورونه دي شهیدان شوي؟ 3 ورونه یوه خور. 3 ورونه یوه خور. تا نه مشران و کشران؟ ما نه کشران. واړه وو تا نه؟ یو مور یو پلار. پلار دې چه کار کوي؟ چوکیداری کوي. څومره تاسې ظالمان وئ. تاسې په خپلو کورنۍ کې بچیانو او اولادان نه درلودل؟ 01 او 02 09 ځانګړو قطاعاتو اجیرو غلامانو فوزیانو تاسې د الله نه نه وېرېدئ؟ اخر ولې دومره ظلم؟ یو 2 3 بالاخره 7 کسان تاسې د یو کورنۍ په داسې ظلم و وحشت او قساوت شهیدانوئ. آیا تاسې د اسلامیت او د افغانیت د حزب په نوم باندې شی پېژنئ؟ بیا هم خلک وایي چې دا د هېواد منافعین دي او مې وژنئ او په دې خلکو باندې عملیات مه کوئ. اسفنا علیکم. ته سبق وایې؟ څه شی سبق وایې؟ قرآن کریم. مور او پلار چې ختمونه کوي؟ ته چیرې میږي لورې؟ مروه؟ څه شی ترې وپوښت؟ دا ورته چې مور او پلار مو چیرې دي؟ ظلمونه او دا وحشتونه او دا بربریت یو څوک چې په مسلمانې کورنۍ کې رالوی شوي مسلمانې مور پۍ ورکړي وي هغه دغسې ظلم نه کوي. یو څوک چې ځان د افغان وایي هغه دغسې ظلم نه کوي لکه تاسې چې کړی دی. دا ودانۍ نوې آباده شوې او په دې کور کې دلته یوازې هاجره ده. هاجره د مور او پلار نه یوه لور پاتې ده. د خپل
خپلې کورنۍ 15 اعضا مور او پلار او خویندې ورونه یې د لاسه ورکړي او پلار یې شاته مارکیټ کې سرایوان و د مارکیټ چوکیداري یې کوله په ډېر ظلم او قساوت او ډېر وحشت باندې امریکا او جمع د امریکا غلامانو دا کورنۍ د چاپی په محل بمبار کړې ده اوس هاجره یوازې په دنیا کې زندگی کوي نه مور شته نه خور شته نه ورور شته او نه پلار شته او دا ماشومه په دې باندې هم نه پوهېږي چې پلار مې چا شهید کړی ولې شهید کړ خیر چوکیدار وه د مور مې څه جرم وه د خویندو ورونو او د کورنۍ د نورو غړو مې څه جرم وه او په داسې حال کې دا ودانۍ خپلو خپلوانو ورته رغولې ده چې نه کړکۍ شته او نه دروازه شته دوی بیا رغولو ته او بیرته کړکۍ او دروازو کې ښودلو فرش او ظرف ته هم حیران دي هستي او نیستي په دې کور کې هغې ټوله د لاسه ورکړې ده تاسې لورې څوک کومک کوي څوک ته چا کره اوسېږې ټولو کره اوسېږې ټول څوک دي ترونه دي کله یو کره یې کله بل کره یې کړه د خپل کور دی کوم یو دی دلته څوک اوسېږي دلته هېڅوک نه اوسېږي د لوبې کوي مستي کوي نه ولې دا وایي زه لوبې هم نه کوم او مستي هم نه کوم د خپلو همزولو سره مجلسو کې کینې قصې ورسره کوي د ژوند ټولې خوښۍ بمبار ورڅخه یوه ماشومه ده ټولې هیلې او ټول ارمانونه یې د مور او پلار او خویندو ورونو سره دفن کړي دي نه لوبې کوي نه د خپلو همزولو سره ګرځي او نه د خوښۍ په مجلسونو کې ګډون کوي نو ولې مستي نه کوي زړه دې نه غواړي ولې نه کوي د خپلې همزولې جینکۍ درته نه وایي چې لوبې کوم مستي کوم ولې پوهېږي چې دی نه کوي رب تعالی مو میندې بورې ښځې کونډې او بچیان دغسې یتیمان کړه او دغسې مولاد د خوښیو نه محروم شه لکه تاسې چې دا کورنۍ د خوښیو نه محروم کړې ده دا معصومې اوښکې به رنګ راوړي او دا ګریږي وهونو چیغې به د الله رب العزت په وړاندې قبلېږي او بالاخره به تاسې د عدالت مسترک ښکول کېږي